السلام علیکم ګرانو محترمینو، څنګه کولی شئ چې ګوګل میپس په صحیح توګه باندې استفاده کوو؟ نو ویډیو تر پایه وګورئ. نو د دې لپاره باید تاسو لوکیشن آن کړئ. کله چې مو لوکیشن آن کړه تاسو باید په دغه ایکن باندې کلیک وکړئ، سټلایټ به انتخاب کړئ. نو لومړی تاسو کولی شئ چې په دغه ځای کې خپل کومه ساحه چې تاسو غواړئ باید دومې سرچ کړئ. فرض که زه دغه هدهیره کلي بازار ساحه سرچ کړم، تاسو وینئ چې ډایرکشن یې ډایرکټ وښوده. نو راځو دوهم ډایرکشن په تاسو څنګه اخلئ ګورئ. نو بیا به هم په دغه اپشن باندې تاسو ته به چوز ان میپ ښکاري، په دغه به کلیک وکړئ، دغه ډراپ اپشن به ووینئ، دا چې تاسو په هر ځای باندې ولګوئ نو تاسو ته ډایرکشن ښایي. تاسو وینئ چې ډایرکشن یې ډایرکټ وښودلو. راځو دریم ډایرکشن ته. دغه د هدهیلو کلي بازار دی، غواړي چې په وټساپ باندې چاته دا نښه پټولی وي، نو د شیر اپشن باندې به کلیک وکړئ. نو لومړی وټساپ زه انتخابوم. نو په وټساپ کې دغه لینک لیږمه، تاسو وینئ. دغه لینک باندې کلیک کوم د دې په خاطر باندې چې تاسو پرې پوه شئ. نو ګورئ ښایي تاسو ته ښکاري چې ډایرکشن درته ښیي. که د ډایرکشن اپشن باندې کلیک وکړئ تاسو وینئ. نو دا یخري طریقه وه. نو د داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. Thank you so much for watching this video.